ورځې مهم خبر جان اڅکزی اوس هغه وخت را رسېدلی چې د طالبانو پر وړاندې پرېکنده اقدام وشي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حل سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه او مهم معلومات تر تاسو تر ورسیږي. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په ترهګرۍ کې لاس لري. نوموړي پر خپله ایکس پاڼې لیکلي چې 3 تنه ترهګر چې چاودېدونکي توکي او وسلې یې هم له ځانونو سره لیږدولې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته له دننه کېدو وروسته راولپنډۍ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې د طالبانو پر وړاندې پرېکنده اقدام وشي. اڅکزي د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او طالبانو هم لا تر دې دمه په دې اړه رسما کوم غبرګون نه دی ښودلی. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.